اوس د کورونو لپاره موږ تاسې باید یو منیجمنټ جوړ کړو په مغه مقدار باندې په ډېر کم مقدار باندې دوی ته برق ورکول سي چې دوی ډېر استفاده ترې ونه کولی سي. که هغه لوړ رتبه چارواکي که ټیټ رتبه وي، که هغه قوي دفاتر وي که هغه وړوکي دفاتر وي، موږ غواړو چې دغه برق باید د موږ تاسې په انکشافي بخش کې په مصرف ورسیږي، د موږ تاسې په تولیدي بخش کې چې وړوکي فابریکې کولی سي د یو کور په اندازه باندې د یو کور د مصرف په اندازه باندې یا د یو لوړپوړي اشخاصو د کور د مصرف په اندازه باندې دوی تولید کولی سي. خو ګوره که موږ تولید ولرو، تولیدات مو وي، نو هلته به د موږ تاسې هغه واردات چې له خارجه لرو یا هغه د خلکو تقاضا چې په داخل د افغانستان کې دې ته ضرورت ده، د هغوی هغه ضرورت به پوره سي. بل هر څومره چې په تولید باندې کار وکړو، په د تولید نه موږ تاسې دا لاسته راوړو چې کولی سو چې هم به د موږ تاسې واردات کم سي، هم به ملي عواید به مو ډېر سي. د دې تر څنګ موږ کولی سو چې یو بند جوړ کړو. د بند په جوړولو سره موږ تاسې کولی سو نور هم د موږ تاسې برق خسي. بیا به کولی سو چې هم لوړپوړي او هم ټیټپوړي چارواکي که د برق په مصرف کې دوی مثلا ډېر مصرف کوي، نو موږ کولی سو چې دوی ته ډېر مصرف ورکړی سو. خو اوس که ته وارداتي برق دې هم کم وي او داخلي برق دې هم ټیټ وي او ته ټول برق د کورنیو لپاره تخصیصوې، دا هم مناسب نه ده. او که ټول برق د تولید لپاره تخصیصوې، دا هم مناسب نه ده. بهترینه منیجمنټ ده